این سمینار یک روزه علمی و فرهنگی که تحت نام ارزش مطالعه و کتابخانه‌های عامه در تاریخ دین مقدس اسلام با همکاری مشترک ریاست‌های کتابخانه‌های عامه وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست اطلاعات و فرهنگ لوگر به هدف ترویج فرهنگ مطالعه میان جوانان راه اندازی شده بود. در آن شماری از مسئولان، عالمان دین، جوانان، محصلان و شاگردان شرکت داشتند. سخنرانان حین سخنانشان گفتند که دین مقدس اسلام همواره به علم آموزی، مطالعه و استفاده از کتاب‌ها تاکید کرده است. مطالعه د دې لپاره کیږي چې کوم شیان چې مجهول وي هغه د معلوماتو په ذریعه باندې ممتاز وګرځي، ځینې جدا یې کړي. دا له کتابه سره ادب ده. کله چې له کتابه سره ادب پیدا کړې په اهمیت باندې پوهیږي. کله چې ته په اهمیت باندې پوه سې بیا ته د خپل وخت په کتاب باندې صرف کوې. از سوی هم رئیس کتابخانه‌های عامه وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که دین و تاریخ اسلام برای علم، کتاب، مطالعه و مراکز آموزشی جایگاه بلند قائل است. او افزود که کتابخانه‌های بزرگ در دوران امپراتوری‌های اسلامی نمونه بیمانند بودند که هیچ کس نمی‌تواند نظیر آنها را ارائه کند. محمد اسلام له اول ورځ نه رانیولې تر دانه پورې اسلام مبارک دین دا د علم دین دا د لوستلو دین او دا د کتابتونونو دین او دا د مدرسو او د مکتب او د لیسې او د پوهنتونونو دین ده. د اسلام په تاریخ کې سره وګوري مطالعه کی کوم کتابتونونه چې موږ درلودل په نړۍ کې اثر نه. قابل ذکر است که این سمینار یک روزه با سخنرانی‌های علمی و فرهنگی با استقبال گرم اشتراک کنندگان به پایان رسید.